نن زموږ د امازون اووم نمبر کلاس دی. په تېرو شوو کلاسونو کې خو مونږ زده کړل چې پراډکټ هنټینګ څه ته وایي. نن به مونږه د پراډکټ هنټینګ یو وړاندنی قسم چې هغې ته مونږ وایو پراډکټ ریسرچ، مونږ به دا زده کوو چې پراډکټ ریسرچ به مونږه څنګه کوو او څنګه به مونږه د امازون مارکیټ ته ځو. په هغې کې به مونږه داسې څه شی سرچ کوو چې مونږ ته د هغې پته ولګي چې دا پراډکټ چې کوم دی یا دا کوم سامان دی دا زمونږ د مارکیټ دی او یا نه دی. فار ایگزامپل که چېرته اوس مونږه امازون ته انټر شو، امازون ته داخلي شو، په امازون کې مونږ ته بلهاسې څیزونه راشي، مونږ به څنګه پیژنو چې دا سامان د استرالیا دی یا د امریکا دی یا د یورپ په مارکیټ کې خرڅیږي. زمونږ دکان فار ایگزامپل د امریکا دی خو لاندې سامان چې کوم تاته په امازون کې راشي هغه د یورپ دی یا هغه د بل ملک دی. مونږ به دا څنګه پیژنو او که چېرې هغه د بل ملک وي بیا به دا مونږه څنګه خپل مارکیټ ته اړوو. ځکه چې مین خبره په دې کې دا ده چې کله کوم سامان تا ته لاندې په نظر راځي ته به د دې هنټینګ کې، کله چې دا ته هنټ کې تا ته به فایده وشي. فایده به تا ته څنګه کېږي؟ ته به یو ګورې چې دا سامان زما چې کوم دکان دی کوم مارکیټ دی په دې ملک کې د دې څیز ویلیو څومره ده، د دې مانګ څومره دی، کسټمر دا څومره ټایپ کې خوښوي، لږ خوښیږي یا ډیر خوښیږي. فار ایگزامپل تاسو ته مخکې ما هم ویلي وو چې اوس په یو مارکیټ کې د کوټونو یعنی د بلوزونو مطلب زیات دی یا په هغه کې یخني زیاته ده په هغه ملک کې، دلته خو کوټونه زیات خرڅیږي او چې ستا دکان په کوم ملک کې دی په هغې کې د کوټونو ویلیو نشته او ته بل ملک په کوم ملک چې یخني وي ته د هغې مارکیټ ته لاړ شي نو هغه به تا ته بالکل دغه کوټونو ویلیو زیاته ښایي. ته به وایي چې په دې کې خو مزې دي، ګران هم دی، فایده پکې هم ډېره ده او خرڅیږي هم ډېر. نو ته که هغه کوټونه راواخلې په خپل مارکیټ کې واچې یا په خپل دکان کې واچې نو د تاوان سره به مخ شي. ځکه چې ته په کوم ملک کې ستا دکان دی په هغې کې خو به ګرمي وي، یخني به هغې کې راځي نه، نو بیا به ستا کوم کوټونه چې دي کوم بلوزونه چې دي هغه به تا سره پاتې شي، په سټاک کې به درسره پاتې شي، کال به تیر شي خو ستا سامان به خرڅ نه شي نو ته به د ډېر غټ تاوان سره مخ شي. نو هم په دې طریقه باندې به مونږه بره وګورو چې زمونږه د کوم د امازون چې کوم ویب سایټ کولو شوی دی کوم سامان مونږ ته په نظر راځي دا د کوم ملک دی. نو راځئ ځو د لیپټاپ سکرین ته، زه ښایم اوس تاسو ته. ښه مونږ راغلو د لیپټاپ سکرین ته. کوم چې مونږه پراډکټ ریسرچ کوو، پراډکټ ریسرچ به مونږ په کوم ځای کې کوو؟ د یو اس اے په مارکیټ کې به کوو. نو د دې دپاره به مونږ څه شی کوو؟ سمپل به مونږ ځو امازون ته. دلته به تاسو څه شی وکئ؟ سرچ به کوئ amazon.com یا سمپلی امازون. امازون چې مونږ سرچ کوو نو مونږ به څه شی وکړو؟ مونږ به اټومیټیکلی راشو دلته کې د امازون ویب سایټ به مونږ ته اوپن شي. بیا به دې باندې مونږ څه شی وکړو؟ کلیک به ونیسو په دې فسټ نمبر ویب سایټ باندې. چې په فسټ نمبر ویب سایټ باندې مونږ کله کلیک ونیسو نو مونږ سره به امازون کولاو شي. ګوره دا امازون کولاو شو، دلته کې هر څیز خرڅیږي، لیپټاپ خرڅیږي، کپړې خرڅیږي او نور هم داسې ډېر څیزونه خرڅیږي. خو دلته کې که چېرې تاسو دا یوه غلطي وکړئ نو تاسو به د ډېر غټ تاوان سره مخ شئ. غلطي په دې کې څه شی ده؟ مونږه دکان دی په امریکا کې او دا سامان روان دی نیدرلینډ ته. دا نیدرلینډ ته روان دی نو دلته کې مونږه پراډکټ ریسرچ نشو کولی. ریسرچ کولی شو خو د نیدرلینډ د دکان دپاره کولی شو. او زمونږ دکان خو کوم ځای کې دی؟ په امریکا کې دی. مونږ به دلته کې څه شی کوو؟ د نیدرلینډ نه به مونږه وځو. وځو به څنګه؟ مارکیټ خو الریډي مونږ ته امازون د نیدرلینډ راوړی دی. بیا به څه کوو؟ مونږ به دا څه شی کوو؟ چینج کوو به. چې کله دا مونږ چینج کوو نو چینج کولو دپاره مونږ څه شی وکړو؟ سمپلی مونږ په دې باندې وکړو کلیک. مونږ سره به داسې قسمه انټرفیس کولاو شي. ښه کله چې مونږ سره داسې قسمه انټرفیس کولاو شي نو په دې کې به مونږه څه شی کوو؟ زپ کوډ. په کوم ځای کې چې ستاسو دکان وي یا ستاسو اکاونټ وي که په هر ملک کې وي د هغه ملک د یو ښار یا وړوکی ښار وي او یا غټ ښار وي د هر یو ښار چې وي د هغې زپ کوډ به تاسو دلته کې انټر کوئ. چې کله تاسو انټر کوئ او بیا هغه اپلای کوئ نو تاسو سره به د هغه ملک چې څومره پروډکټ دي ټول به تاسو ته په نظر باندې راځي. زمونږ اکاونټ چې کوم دی په امریکا کې دی نو زه به دلته کې څه شی کوم؟ د نیویارک زپ کوډ انټر کوم. 100001 د نیویارک زپ کوډ دی، ماته یاد دی.
ما دا څه شی کو انټر کو بیا به سمپلی په کنټینیو باندې زه وکړم کلیک نو ما سره به چې څومره پروډکټس دي دا نیدرلینډ والا به ختم شي او اتوماتیکلی به دا نیویارک ته ووړي. اوس دا کوم پروډکټ چې موږ ته په نظر باندې راځي دا د کوم ځای دي؟ دا د نیویارک پروډکټ دي او بره تاسو کتلی شئ چې زمونږ چې کوم دغه دی دا څه شي ته راغی؟ نیویارک ته راغی 10001 ته راغی. اوس دلته به مونږ خپل پروډکټ ریسرچ چې کوم دی هغه په هر قسمه باندې مونږ څه کولی شو خو که چېرې تاسو دا لوکیشن چینج نه کوئ نو بیا به دلته کې تاسو ته هر سامان چې کوم دی د کوم ځای ښکارېږي د نیدرلینډ یا د بل ملک چې کوم په دغه ځای کې وي دا پوره سامان چې کوم دی دا به تاسو ته د آوټ کنټري ښکارېږي. خو که تاسو د خپل اکاونټ والا لوکیشن بره ولګوئ نو بیا چې په کوم ځای کې ستا دکان وي بیا به د هغه ملک مطابق کوم سامان چې په هغه ملک کې خرڅېږي تا ته به ټول د هغې ملک سامان ښکارېږي. د دې به غټه فایده څه شی وي چې ته کله د هغې ملک سامان ریسرچ وکړې د هغې په هغې پسې ته سرچ وکړې چې دا ډېر خرڅېږي یا کم خرڅېږي نو ته به کامیاب یې. اوس به تاسو سوچ کوئ چې موږ به پوسټل کوډ څنګه پیدا کوو. پوسټل کوډ ډېر په اسانه پیدا کېږي. موږ به راشو ګوګل سرچ ته ځکه چې ګوګل د هر څه ذمه داري اخیستې ده. موږ به اوس دلته کې ټایپ کړو نیویارک او د نیویارک چې کوم زیپ کوډ دی هغه به موږ تاسو ته وښایو. نیویارک زیپ کوډ ګوره ما صرف زیپ ووهلو لاندې وګورئ ښه مکمل تاسو ته راواخیستی شو. نیویارک زیپ کوډ، نیویارک زیپ لاین او نیویارک پوسټل کوډ. په دې کې تاسو هر څیز ټایپ کولی شئ. کله چې دا مونږ سرچ کړو نو مونږ ته به د نیویارک د مختلف قسمه ښارونو زیپ کوډ راوالي. نیویارک خو ډېر غټ ښار دی. په دې کې چې واړه کوم ښارونه دي څومره هم دي د ټولو زیپ کوډ مونږ ته رالي. په دې کې که تاسو هر یو انټر کوئ نو تاسو به څه شي د امریکې چې کومه مارکیټ دی تاسو ته به هغه ښکارېږي. ډېر آسان هم دی او ډېر بالکل فری هم دی. ښه په اسانه باندې تاسو زیپ کوډ معلومولی شئ. تاسو زده کړل چې لوکیشن به مونږ څنګه چینج کوو د خپل پروډکټ او کوم پروډکټ چې د امازون دی دا مونږ څنګه لوکیشن هم ورته چینج کوو. د نیدرلینډ نه د نیدرلینډ لوکیشن هم چینج کوو او د امریکا یعنې د نیویارک لوکیشن مونږ په هغې کې واچو. او بیا نور هم تاسو زده کړل چې مونږ پوسټل کوډ یا زیپ کوډ به د ګوګل نه څنګه راوباسو یا به څنګه معلومو. انشاءالله تعالی په نیکسټ کلاس کې به مونږ بیا د ټولز باره کې خبره کوو چې دا به کوم ټولز وي چې دا یو پروډکټ مونږ په هغه ټولز کې انټر کوو او ټولز مونږ ته ټوټل ډیټیل راوباسي چې دا څیز په دې ملک کې په څومره ویلیو باندې خرڅېږي، د دې ډیمانډ څومره دی او د دې ویلیو څومره ده، د دې کوانټیټي څومره دي او د دې قیمت څه شی دی. مونږ ته به ټوټل کوم گروث چې دی هغه مونږ ته د هر یو پروډکټ چې کوم پروډکټ تاسو غواړئ کوم هغه کې تاسو سرچ کوئ تاسو ته به د یو پروډکټ نوم او بیل ډیټیل به انشاءالله ښایي. ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان مه هېروئ. والسلام.